ما یقیني جوړ کړو خپل ټیم زما ایډیوز او زما ډیپټي ډیو زما چې کوم ایډیوز دي ما هغه ته وی چې تاسو د سکولونو ویزیټونه شروع کړئ هغه سره ای ام ای هم راغلی دا هغه هم ویزیټونه کوي نو په ټول مرج ځای کې زمونږ باجوړ الحمدلله په ټیچر اټینډنس کې د ټولو نه پټاپو او زمونږ اټینډنس چې کوم دی دا د 90% ته تقریبا 88% ته رسیدلی دی نو موږ ټول نه اول د ټیچر اټینډنس چې کوم دی او د هغې د سکول ټایمینګ چې کوم ټایم ټیبل دی اوپننګ ټایم او کلوزنګ ټایم اف د سکول موږ هغه ډېر د ډېر حده پورې مینټین شیرینزاده صاحب دا راته ووایئ تاسو دغه د څه ورځ مختص کړې ده په خپله ځای یا داسې ستاسو سره څوک انسپیکشن والا تاسو اخیستی دي یا یو ټیچر هغوی ته ایستی دی چې تاسو په دغه باندې د ټیچر اټینډنس معلوموئ بالکل جی زمونږ سره اے ډي یوز دي زمونږ سره اے ایس ډي یوز دي اسپیشلی اے ایس ډي یوز چونکې زمونږ د پیډ خلک دی او هغه زمونږ په ډیلی بیسس باندې موږ په هفته کې سره بیا ورځ هغوی افس ته راغواړو او د هغې نه علاوه 15 ورځې 4 ورځې هغوی په خپل فیلډ کې کوي او د هر اے ډي یو سره خپل متعلقه سرکل دی تحصیل دی ورسره هغه هلته ګرځي او د سکولونو ویزیټونه کوي او لکه مطلب موږ کوشش دا کوو چې هغه د خپل تحصیل سکولونه ټول کور کړي د دې نه علاوه زه په خپل ویزیټونه کوم مطلب د سکولونو زم د کم ځای نه کمپلینټس راځي یا په کوم ځای کې مسلې ډېري هغې ته زه په خپله ورځم د هغې نه علاوه زما ډیپټي ډي هم شته هغه هم سکولونه ګوري اګر چې زموږ سره په دفتر کې اوس هم د سټاف ډېر کمې دی ایس ډي اوس چې کوم دي دا له موږ ته نه دي راکړی شوي نو د دې وجې نه زموږ سټاف کم هم دی خو بیا هم موږ منیټرنګ چې کوم دی او ویزیټ د سکولونو دا په پابندۍ سره کوو صحیح دا راته ووایئ شیرینزاده صاحب په باجوړ کې ځینې علاقو کې د سکولونو ډېر زیات کمی دی او چېرته چې سکولونه شته دی هلته د استادانو ورسره کمی دی ځکه چې ځینې ځایونه داسې دي چې هلته 100 او 200 ماشومانو ته سبق ښودلی کېږي د دغې ماشومانو د مستقبل لپاره څومره اقدامات تاسو کړي دي استادانو باره کې څومره سوچ کړی چې دغې لپاره نوي استادان اخیستل غواړي کوم طریقه کار کوم لار وله تاسو اختیار کړې ده ډېر زبردسته تاسو دا څه کوېسچن وکړه چې عباس صاحب او لکه مطلب زه اپریشیټ کوم زموږ په باجوړ کې ټول نه غټه مسله هم دا ده زموږ زیاتره کوم سکولونه چې اویلیبل سکولونه دي هغه اوور کراوډډ دي مطلب چې په هغې کې څومره د ماشومانو د کېناستو ګنجایش دی نو د هغې په 3 ګونه موږ په هغې کې ماشومان کېنوي لکه زه به تاسو ته وایم چې زموږ سره د زګۍ سکول دی په هغه کې 1082 تعداد دی لغړی پرایمري سکول دی په هغه کې 1200 تعداد دی د عنایت کلي پرایمري سکول دی هغه کې 980 تعداد دی د راغګانو پرایمري سکول دی په هغه کې 750 تعداد دی عنایت کلي د جنکو سکول دی هغه کې 380 ښار کې 650 تعداد دی دا پرایمري سکولونه دي او ټیچران په دې کې زموږ سره دوه دي اوس موږ دا کوشش کوو چې دې له موږ مطلب دا دی د ریجنلایزیشن پالیسي ګورنمنټ موږ ته امپلیمنټ کړي د هغې لپاره ما یقیني جوړه کړې پروس کال مې لېږلې اوس ریوایز کاپي موږ بیا هم ولیدل او موږ چې د منسټر سره کوم میټینګ کړی و زموږ چې کوم پارلیمنټریان دي منسټر نوارزیب خان او انجینیر اجمل خان هغوی ټول ډپارټمنټ د منسټر سره کېنولي وو موږ او هغوی دا مطالبه هلته وړاندې کړه چې باجوړ ته د ریجنلایزیشن پالیسي امپلیمنټ کړی شي چې د استادانو کمې پوره شي خو د دې نه علاوه موږ د پی ټي سي فنډ هم د ټیچر ډیمانډ کړی و او موږ د ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا او بیا خاص کر د قبایلي ضلعو لپاره چې کوم ډایرکټر دی د هغې ډېره شکریه دا ادا کوو چې موږ باجوړ دی په هغې کې ډېره ښه سره کړې ده او انشاءالله چې موږ به 800 پورې ټیچران چې کوم دی میل فیمیل دواړه دا به موږ د پی ټي سي فنډ نه هم هایر کوو او هغې کې اوس چونکې سیفټي صاحب او دغه کړی چې تاسو ته موږ پالیسي درکوو دا به آنلاین کېږي نو د دې وجې نه موږ هغه ریکروټمنټ سټاف کړی دی او هغې کې 200-300 ټیچران مخکې موږ د 12 جولای نه چې کله کلاسې شروع کړي دي هایر کړي دي هغه لګیا دي کار کوي او زموږ ډېر سکولونه داسې چې هغه 21-22 سکولونه زموږ ته داسې چې هغه د سټاف د کمي د وجې نه بند و هغه موږ فنکشنل کړل د هغې نه علاوه کوم سکولونه اوور کراوډډ و هغې موږ هغې ته اضافي سټاف ورکړو په هغې کې موږ د سټاف کمې پوره کړو کوم چې زموږ سره سنګل ټیچر سکول و هغې ته موږ د پی ټي سي فنډ نه ټیچر دی او 2 ټیچران ورکړي دي هغوی کار کوي نو انشاءالله چې زموږ اقدامات ډېر ښه روان دي که ریجنلایزیشن پالیسي به هم امپلیمنټ شي او کوم چې موږ ته پی ټي سي فنډ میلاو دی نو د پی ټي سي فنډ نه هم موږ ټیچران چې کوم دی هغه هایر کړي دي لګیا دي او نور هم چې پالیسي راشي انشاءالله هایر کوو دی صحیح شیرینزاده صاحب دا راته ووایي یو شمېر سکولونه داسې دي چې هلته کلاسونه نشته دی او که شته دی نو په هغې کې هم ماشومان نه ضایع کېږي مختلف سکولونه داسې دي مختلف ځایونو کې دي چې هلته باونډري والز نشته دی د هغې لپاره څه اقدامات شوي تر اوسه پورې
بالکل جی تاسو چې کوم سوال وکړو موږ ته چې کوم دی ګورنمنت ماضیام ویل چې موږ د حکومت ډیر مشکور یو په موږ باندې ډیره خصوصي توجه ده په ای ټي کې موږ ته ډیر ښه چې کوم دی نو هغه فند راکړي او موږ ته تقریبا 22 کروڑ روپۍ فند په بیسیک میسنګ فیسیلیټیز کې 2019 کې ریلیز شو او تقریبا 21 کروڑ روپۍ موږ ته په 2021 کې ریلیز شوی دی چې هغه کې موږ ماشومان ته په سکول کې یو ښه ماحول ورکو ښه ماحول دا چې موږ ته صفا د سکول په چار دیواری د کمرو ریپیر هم متوقع موږ ته واشرومونه جوړ کړو موږ ته کمرې اډیشنل کلاس رومز جوړ کړو موږ په هر سکول کې 2-3 یو کمره کم دی چې څومره د تعداد مطابق ضرورت او هغه 268 کمرې موږ جوړې کړې نو پلے ایریا موږ ماشومان ته سکول کې ورغول سکهال موږ ای سی ای رومز ماشومان ته جوړ کړ هلي چایلډ ایجوکیشن چې هغه ماشوم کم د لوبو راشي او هغه ته کم د کمرو ضرورت دي موږ سکهال دا یو نوې سٹارټ واغستو په باجوړ کې دا پیلا دلو چې موږ هغه ماشومان ته دغه ورکړل ای سی ای رومز نو ان شاء الله چې زموږ سکولونه اوس روان دي پاغي کې بیسیک فیسیلیټیز روان دي او زیاتره سکولونه د چار دیواری نه 40-45 پورې زموږ سکولونه وفاتي 702 کې او نور ټول ان شاء الله د چار دیواری نه کور شوي دي دا شانتي په وبو کې زموږ 300 سکولونه کور شو دا نور ان شاء الله چې کور کیږي د بجلی زموږ د ډایریکټر په لور باندې د پیډو سره یو چینا کافي د هغه سره زموږ اګریمنټ شوی دی د باجوړ 200 سکول به ان شاء الله پاغي کې سولرایز شي دا نه علاوه موږ ماشومان ته فرنیچر ورکو ان شاء الله چې تاسو باجوړ ته کلم راشي تاسو سکولونه وګورئ چې زموږ ماشومان په پټاټ کې ناستل یا په چټای باندې نن هغه ماشومان په کورسو باندې ناستي موږ 2020 او 19-20 کې 40,000 ماشومان ته داسې په کوم سکولونو کې د فرنیچر گنجائش شو نو هغه ته موږ چیرز ورکړل نو ان شاء الله موږ دغه ماشومان لپاره چې کوم ځای کې نو کمرې هم ورکړي بیسیک فیسیلیټیز هم ورکړه او موږ نورم رواني په دې باندې کار کوو صحیح درته شي زاده صاحب په موجوده وخت کې نږدې ورځو کې څومره سکولونه داسې دي چې تاسو فنکشنل کړل اوس موږ سره صحیح حساب شته مخې ته بالکل جی ما تاسو ته حساب درکو چې تقریبا 21-22 سکولونه چې هغه موږ فنکشنل کړو هغه د مخکې نه بنو زه به تاسو وایم چې 2007-8 نه چې کله په باجوړ کې د حالات خراب شو دا مطلب دهشتګردي شروع شوه نو په دې کې زموږ ډېر زیات سکولونه متاثره شو بیا خاص کر لکه د جنکو سکولونه زموږ ډېر زیات متاثره شوي وو او هغه سکولونه چې د 10 کالو نه ځکه چې 2008 9 والي هغه د اوسه پورې بند وو نو هغه سکولونه زه به تاسو ته مثال درکړم په هغې کې زموږ ډمډوله نمبر 1 او زموږ انعام خلو چې نګۍ وه ډمډوله نمبر 4 او په هغې کې زموږ میاکلې خرکې او په هغې کې زموږ ازغر چارمنګ په هغې کې زموږ کرکنۍ چارمنګ دی په هغې کې زموږ ماڼوګۍ چارمنګ دی دا چې ډېر د چمرکان سکولونه وو چې هغه بند وو هغه سکولونه موږ اوس فنکشنل کړل الحمدلله هغې ته موږ کتابونه ورکړي دي ماشومانو ته موږ چیرز ورکړي دي موږ ورته ټیچرز ورکړه کوم ځای کې چې ریګولر ټیچر نه وو موږ ورته پی ټي سي فنډ نه ورکړه کوم ځای کې چې لوکل ټیچر د پی ټي سي فنډ نه په فیمیل کې زموږ سره نه وو هغه ته موږ نان لوکل هم راوستل هغه موږ هلته ولیکه چې تاسو د سکولونو کې اوسېږئ خو زموږ ماشومانو ته سبق ووایئ نو موږ ما تاسو ته صرف په طور مثال دا چند سکولونه ذکر کړه چې دا موږ زه چې راغلی ما دا سکولونه فنکشنل کړه نور هم زموږ اوس ځینې بعضې داسې سکولونه دي چې هغه په بارډر باندې دي په ریسکي ایریا کې دي انشاءالله اوس حالات ښه کېږي که خیر افغانستان کې حالات ښه شو د هغې څه موږ امید کوو چې دلته هم حالات ښه شي نو هغه طرف ته مو زموږ توجه ده چې هغه سکولونه موږ روان کړو کوم چې لابند پراته دي او هغې ته سټاف نشي تللی نو امید دی چې اوس به موږ دا د پی ټي سي فنډ نه هم دغلته ټیچران ورکړو زموږ د ریکروټمنټ 414 ټیچرانو روان دي دې کې به موږ هغه سکولونو ته سټاف ورکړو هغه هم روان شي صحیح شینزاده صاحب دا راته ووایئ ځینې علاقو کې داسې سکولونه دي خصوصا رنګ برنګ کې دا مسله ډېره مخکې راتلله هلته ځینې سکولونه دي چې د هغې باونډري وال هم مکمل شوی دی د هغوی بلډینګ هم مکمل شوی دی خو بیا هم د فعال کېدو دپاره وجه مخې ته څه ده چې هغه ولې نه فعال کېږي او که وجه معلومه وي نو بیا څومره ټایم به لګي په هغې کې بالکل جی تاسو چې کومه خبره وکړه دا زمونږ تقریبا 55 سکولونه 55 نه ساري 66 سکولونه زمونږ دا چې په هغې کې څه هاي سکولونه او څه میډل سکولونه چې د هغې بلډینګ په 2013 کې کمپلیټ شوی و خو د ایسیني نه میلاوېدو د وجې نه د دې سکولونو بلډینګونه داسې پراته وو نو د هغې په وجه باندې دا سکولونه اګر چې د هغې ځینې بلډینګونو ته نقصان هم رسېدلی و خو اوس په 2020 کې موږ الحمدلله هغه سکولونه هم فنکشنل کړل او کله چې زمونږ پروموشن کېدو 2020 کې چې زمونږ کوم پروموشن شوی و په دسمبر کې موږ د هغې اډرونه کړي وو نو زیاتره سټاف موږ هغې ته اس اس ټي سی ټي اس سی ټي لکه مطلب هغه سټاف موږ هغې ته یو 2 ټیچرز ورکړه هغه سکولونه موږ اوس فنکشنل کړي دي تقریبا د دسمبر نه دېخوا د جنورۍ نه دېخوا چې کوم دی هغه سکولونه هم فنکشنل شوي چې یا سکولونه چې کوم وو په رنګ برنګ کې مو په سلارزو ماموند و چارمنګ ناوګۍ ښار کې مو
نو هغه سکولونه هم زمونږ روان شوي دي. اوس زمونږ دا پروسس کوم د ریکروټمنټ روان دی د ټرچو د ټیچرز اوس نن هم په هغې کې د ډي ایم انټرویو وه. نو په دې کې موږ هغې ته سټاف ورکوو. تقریبا موږ په سی ټي کې او په پی ای ټي کې او قاري کې اے ټي کې دې کې موږ ریکروټمنټ څه کړی دی او څه روان دی. نو دې کې هم سټاف ورکوو او د پی ټي سي فنډ هم ورکړی. نو هغه سکولونه اوس فنکشنل دي. هغه داسې یو سکول هم زمونږ نشته په میل کې خاص کر په باجوړ کې زمونږ یو سکول هم داسې نشته چې هغه کلوز دی. اوس ټول فنکشنل دي. صحیح. دغه شانتي د قبایلي اضلاع ټولو قبایلو اضلاع کې داسې ده چې د جینکو تعلیم ته اهمیت کم ورکړل کېږي. اوس خو خیر په هغې باندې نظر خلک اچي او خلک ورته پوره حقوق ورکوي. خو د جینکو سکولونه چې کوم دي هغه مسله موږ سره ډېر زیات راځي. په باجوړ کې د جینکو سکولونه څومره دي او څومره سکولونه دا وخت موږ سره بند دي او وجه څه کېدای شي سر؟ جی بالکل تاسو ښه خبره وکړه. زموږ سره په باجوړ کې ټوټل ادارې د پرایمري میډل های او هایر سیکنډري چې وخت دی دا 702 ادارې دي زموږ سره په باجوړ کې 202. په دې کې زموږ سره 200 یو کم 50 ادارې چې کومې دي 249 دا د زنانو دي. په هغې کې زموږ سره 192 سکولونه پرایمري دي. 42 سکولونه چې دي دا زموږ سره میډل دي او 14 سکولونه چې دي دا زموږ سره های دي. دا د جینکو دي. نو تاسو چې وایئ لکه مطلب 453 زموږ سره میل راځي، د هلکانو سکولونه راځي او 249 زموږ سره جینکو راځي. نو دا ریشو ډېره کمه ده. حالانکې لکه مطلب د آبادۍ په تناسب سره زموږ سره هلکان او جینکۍ دواړه یو شان دي. خو ما تاسو ته هغه مثالونه وکړه چې زموږ سره د جینکو داسې سکولونه شته لکه د راغګانو سکول دی، ګرلز پرایمري، د ښار ګرلز پرایمري ده، د عنایت کلي ګرلز پرایمري ده، صدیق آباد ګرلز پرایمري ده. داسې ډېرې پرایمري دي. کوم چې زموږ سره د ضریب آباد د بانډګۍ پرایمري سکول دی، دا سکولونه داسې دي چې دا اوور کراوډډ دي. هغې کې د 600 او 700 نه تعداد سوا دی. نو دا د دې نشاندهي ده چې د جینکو په تعلیم باندې خلکو توجه ورکړې ده. زموږ چې د ښار کوم های سکول دی په هغې کې زموږ تعداد چې کوم دی 1000 ته رسېدلی دی. تاسو د بند سکولونو خبره وکړه چې یاره د جینکو څومره بند سکولونه دي. نو د جینکو اوس زموږ سره صرف 15 یا 6 سکولونه تاسو ته چې ما ویل کوم بارډر ایریا باندې دي لکه جی جی پی ایس چمرکند دی، جی جی پی ایس ګلجو کمنګره یا مینس کمنګره یا اصغر چارمان زموږ سره اوس فلحال چې کوم دی دا باندې. نو داسې یو څو 15 یا 6 سکوله دي، خو هغه چونکې لرې ځایونه او د خطري اوس په هغې کې حالات ښه شي. د دې پی ټي سي فنډ هم انشاءالله موږ زر په دې میاشت نیمه کې به دغه سکولونه موږ فنکشنل کړو. نور باقي د جینکو ټول سکولونه زموږ چې دي انشاءالله دا فنکشنل دي. 249 کې 244 سکولونه چې دي دا فنکشنل دي. صحیح. هاشمزاده صاحب دا راته ووایي د جینکو سیکنډرۍ چې کوم دي موږ سره ډېرې زیاتې کمې دي. په باجوړ کې دغه مقدار به تاسو را سره شریک کړئ چې باجوړ کې ټوټل څومره سیکنډرۍ دي او خصوصا که موږ ګورو د قذافي نه والا تر د قذافي سکندرو او رجار مولا کلی بیا پسې دغه شانتي راغگان د هغې خلک چې کوم دي هغه ښار سیکنډرۍ ته چې دي تعلیم حاصلول راځي. په دې علاقه باندې ستاسو نظر څه دی؟ دغلته سکول قایمول پکار دي که نه؟ ستاسو ورته نظر شته دی که نه؟ بالکل جی تاسو ډېره ښه خبره وکړه او زمونږ فوکس هم په دې باندې سپیشلي زما خپل هم په دې باندې ډېر فوکس دی. زمونږ بچي هم په دغه سکولونو کې سبق وایي او موږ د باجوړ اوسېدونکي ټول موږ خپل خلک یو. نو زما فوکس هم په دې باندې ډېر دی چې د جینکو سکولونو موږ ډېر پاتې یو. ځکه تاسو ته ویل زموږ سره په باجوړ کې د هلکانو ټوټل 2 هایر سیکنډرۍ دي، لکه مطلب یو ښار ماډل دی او یو چې کوم دی ګردۍ ده. نو د جینکو خو زموږ سره فلحال یوه هایر سیکنډرۍ نشته دی، رننګ هایر سیکنډرۍ. زموږ سره یو ډګري کالج دی صرف په باجوړ کې او هغه هم په باجوړ ښار کې دی. تاسو څنګه خبره وکړه د بانډګۍ ناوګۍ مامون د سلازو رنګ د خلکو نه هغه ډېر لرې دي. نو زموږ ماشومان چې لسم پاس کړي نو د هغې د وجې نه بیا څوک چې ښار ته راتلی شي د چا سره د ټرانسپورټ فیسیلیټي وي په هغې خپلې ماشومان یې راوړي د اخر کې او چې چا سره دا فیسیلیټي نه وي نو هغوی مطلب ماشومان یې سبق پرېږدي او هغه خارج. د دې وجې نه زمونږ د ډراپ آوټ په زنانو کې په جینکو په تعلیم کې ډراپ آوټ ډېر سوی دی. اوس مونږ د دې لپاره دا اقدامات کړي دي چې مونږ سیکنډ شپ پلس سکولونه هم شروع کوو. په باجوړ کې مونږ ته ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا ایلیمنټري اینډ سیکنډري ډپارټمنټ له سکولونه راکړي دي. مونږ پکې دغه هم شروع کوو انشاءالله. په هغې کې مونږ ډېره توجه د جینکو سکولونو ته ورکړه. خو د دې نه هټ کرم مونږ د جینکو دپاره 6 هایر سیکنډرۍ هم پروپوز کړي دي او تقریبا 8 های سکولونه نور مونږ د جینکو دپاره پروپوز کړي دي. کوم چې زمونږ اے ډي پي نمبر 532 33 536 530 531 دا زمونږ هغه د اے ډي پي نمبر دي کوم چې په اسټابلیشمنټ دی اپګریډیشن فرام پرایمري ټو میډل ټو های او های ټو های سیکنډري. په هغې کې هم مونږ لکه زه به تاته ووایم مونږ په شربتۍ کې، مونږ په برنګ کمه دره کې، مونږ په غازي بابا کې، مونږ په بانډګۍ کې، مونږ په راغګانو کې، مونږ چې کوم دی نو په ښار کې
مونږ په عنایت کې مونږ په برخه روزي کې دا هایر سیکنډري د جنکو پروپوز کړی دا چې های سکولونه مونږ چې کوم د هر تاکید په لیول باندې پروپوز کړی دي نو ان شاء الله چې زمونږ د جنکو په تعلیم باندې فوکس ډیر دی او امید کوم چې ان شاء الله دوه کال پس به جنکو ته دا پرابلم نه راځي هم بالکانو ته نه راځي چې هغه به داخلونه پاتې صحیح ډیره زیاته مننه شریزاده صاحب اوریدونکو طرف ته ورځم د هغوی میسجونه راغلي دي هغه تاسو ته شریک کوم چې د هغوی څه مطالبې دي میسج راغلی وایي السلام علیکم استاجي شاهد یم د مانو ډیرې نه وایي د ایجوکیشن افیسر شیرین زاده صاحب ته موسټ ویلکم وایم او سر وایي زما دا مطالبه ده چې په مانو ډیرې کې د ګرلز میډل سکول نشته دی او مهرباني وکړئ هلته ګرلز میډل سکول قایم کړئ شیرین زاده صاحب دا خبره بالکل څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې ما یو میسج وکړو یو والد صاحب هغه وایي چې زما لور فرست پوزیشن اغستی دی په 4م-5م کلاس کې او زه خپله لور باندې سبق ویل غواړم نور خو دلته سکول نشته دی او دومره زه افورډ کولی نشم چې زه ښار ته ولېږم نو مانو ډېرې دغه علاقې چې کوم دي هغه سایډ ته د جینکو د سکول یقینا ډېر زیات کمی دی ستاسو په نظر کې دي وي چې هلته به تاسو څه اقدامات کوئ څومره تاسو سره پیکج شته دی چې تاسو هلته ارینج کړئ د ګورنمنټ نه څه مطالبه کړې تر اوسه پورې بالکل جی په مانو ډیرې کې چې زموږ سره کوم GGMS مانو ډیرې دا سکول دی دا لیسې سینی سکول دی لیسې سینی په باجوړ کې دا واحد باجوړ دی چې دا سکولونه اویلیبل دی کې دوه پوسټ لري هغه کې یو د SST پوسټ دی یو پکې د CT پوسټ دی موږ ورته اوس تقریبا 4 میاشتې وشوي چې موږ مانو ډیرې ته SST ټیچر هم ورکړی دا او ماشاءالله ښه ډیوټیفل سکول روان شوی دی سکول فنکشن شوی دی زموږ ADU فیمیل تللی ولا وزټ هم کړی دی او هغه سکول چې کوم دی CT ټیچر هم بلحال دوه ټیچر دی یو ته موږ PTC فنډ هم ټیچر ورکړی په مانو ډیرې کې زمونږ میډل سکول چې کوم دی اوس فنکشن شوی دی او هغه ورځو ته مونږ چیرز هم ولېږل د سټوډنټس لپاره بکس هم ورته مونږ ورکړل او نور بیسیک میسنګ فیسیلیټیز اوس مونږ پروپوزل تیار کړی دی انشاءالله واټر سپلای سکیم به مانو ډیرې سکول ته کوو GGMS چې کوم د جینکو سکول دی او هغې کې ریپیر دپاره مونږ پیسې مختص کړي وو واشرومونه دا 3 فیسیلیټیز دا ورته اوس مونږ ارجنټ کوو انشاءالله د PTC فنډ نه مونږ هغې ته فنډ مختص کړی دی نو د مانو ډیرې سکول انشاءالله فنکشنل دی او هغه روان دی نور سټاف ورته به مونږ په دې لیسې سینکشن کې سینی مونږ فاینانس ډپارټمنټ ته لېږلي چې راشي پوسټونه نو هغه به ورته ورکړو PTC فنډ هم چې زموږ توجه ده انشاءالله مانو ډېرې مسله اوس حل شوې ده صحیح ډېره زیاته مننه دغه شانتې بل میسج موږ ته رالیږلی دی وایي زه وقار یم د جار مولا کلي نه وایي سر زمونږ دا کوېسچن دی چې په ځینې سکولونو کې داسې دی چې هلته استادانې په ماشومانو باندې کار کوي او صحیح سبق ښودنه ورته نه کوي سر دا خبره هم ډېره زیاته اهم کوېسچن دی او په ډېرو سکولونو کې داسې کېږي استادانې چې کله پاتې کېږي کوارټر کې نو هلته په هغې باندې سبق ښودو سره په هغوی باندې کارونه کېږي دې لپاره تاسو څه انسپیکشن ټیم مقرر کړی دی چې هلته دورې کوي او هلته ځي د هغوی دا مخنیوی کېږي بالکل جی وقات کوم خبره وکړه چې په باجوړ کې تاسو ته پته یې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي که د هلکانو دي که د جینکو دي نو دا ورته کې د جنټ په مراعات ورکول ملکانو له او دا چې کوم د ایجوکیشن ډپارټمنټ د ایلیمنټري سیکنډري کومه پلانینګ کرایټیریا ده په هغې باندې زیاتره سکولونه لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې نه جوړېدل به نو لکه مطلب ملکانو یې ورکړي ملکانو به دا سکولونه خپل دا نوکري خپل مراعات ګڼو د هغې چې به پکې کم نوکر و یا به پکې کومه نوکره د جینکو په سکول کې د هغې ولکه کالره به وه یا مطلب سویپره به وه یا څه نو دا به هغې ډیوټي نه کوله نو د دې وجې نه ټیچرانو به په ماشومانو کار کوو اوس چونکې زمونږ د ډپارټمنټ او د مشرانو دا وینا ده چې که څوک هم ډیوټي نه کوي بس هغې لرې کوي د نوکرۍ نه او لکه مطلب دا دی نور خلک پرې بستي کوي چې ماشومانو ته تکلیف نه څوک په ماشومانو کارونه نه کوي اوس زمونږ ADU فیمیل شته زمونږ زه په خپله هم چې کوم ځای کې مسلې ده هغه ځای ته وزټ کومه موږ ګورو چې کم ملکان دي هغې که په خپله څوک داسې دي چې د ملکانانو زنانه دي یا هغه په خپله نوکري دی او ډیوټي نه شي کولی موږ ته ویلي چې څوک راونیسئ او ډیوټي به کوي لکه په ماشوم باندې ځای صفا کول په ماشوم باندې کار کول دا بالکل نشته که نه نو یا استعفا ورکوي یا به موږ تاسو د نوکرۍ نه لرې کړو او یا د دې وي زه نومونه نه اخلم د 10-12 پورې اوس هم ما ته استعفاګانې راغلي دي چې هغه موږ د خلکو نه استعفاګانې واخیستې چې بس ډیوټي نه شي کولی استعفا راکوي نو انشاءالله سلولي اینډ ګراجویټي چونکې زموږ مرجر شوی دی موږ ډېر خلک هم ډېر نه راټینګوو خو موږ د هغې نه تنخواګانې کټ کوو موږ هغې پسې شوکازې کوو ایکسپلینیشن پرې کار کوو ورو ورو موږ دا سیستم موجود دی طرف ته چې دا خلک به یا په خپله ډیوټي کوي یا به
استعفا ورکوي مطلب ریټایرمنټ واخلي. ډېرو خلکو پکې ریټایرمنټ هم واخیستو. صحیح. مطلب هغه نور کسان داسې بدلي کړي چې هغه ډیوټي کوي. انشاءالله اوس به دا مسله ورو روانه ده، زموږ په فوکس کې دا به حل کېږي. صحیح. سر دې سره سمه تړلې خبره دا ده چې WFO والا چې کومې روپۍ میلاویږي ماشومانو ته د هغوی د خوراک یا د هغوی د صحت دپاره، هغه روپۍ هغوی ته صحیح نه میلاویږي. ځینې ماشومان داسې وایي چې موږ ته پیسې نه میلاویږي، زموږ نه بی فام او NIC چې کوم دی د پلار واخیسته شو او دغه ټکونه هغوی کوي چې زموږ په نوم باندې بابوګانو چې کوم دی هغه دغه پیسې اخلي. دې خبره کې څه حقیقت شته دی او که نه سر؟ او د دې طریقهکار دا وایي چې کوم داسې ماشومان دي هغه WFO روپۍ هغوی ته نه میلاویږي، نو هغوی څه کولی شي؟ بالکل جی، کوم ابجیکشن خو چې خلکو کړی دی نو دغه خو صحیح ځکه نه دی چې دا WFP دی ورلډ فوډ پروګرام دی، دا بالکل زمونږ دلته روان دی او دا پروګرام چلیږي او دا پیسې چې کوم دی تھرو CNIC نمبر د ماشوم د پلار پسې یا د مور پسې NIC نمبر باندې دي او د هغه پلار یا مور ګوته لګوي نو دا پیسې راوځي. ادروایز دا پیسې داسې نه ماشوم ته نه ورکېږي. نو بابو به پکې د کوم ځای نه کرپشن وکړي ځکه چې بابو په دې کې انوالو نه دی. دا ډایرکټ د دې خپل فوکل پرسن دی، د ورلډ فوډ پروګرام خپل فوکل پرسن دی او هغه چې کوم دی نو دا ډسټریبیوشن کوي. د کومو ماشومانو چې شکایت دی چې دوی ته پیسې نه دي میلاو شوي نو دا بالکل ټیک ده او دا ځکه نه دي میلاو شوي چې یا د چا د پلار په نوم کې غلطي ده یا د پلار په شناختي کارت نمبر کې غلطي ده، د هغې په وجه باندې هغه سیسټم نه ټریس کوي که نه. صحیح. نو هغه زه به تا ته دا وایم چې زه د یو یم او زما خپله لور په 6 کلاس کې سبق وایي، هغې چې کوم ما پسې میسیج راغلی چې ستا د لور دغه شوی دی مطلب سکالرشپ تاسو هغه ریسیو کوئ. زه چې کله سنټر ته ورغلم او ما ګوته ولګوله نو زما په شناختي کارت نمبر پیسې نه راتلې. ما هغه د شناختي کارت نمبر دې راته ووایه چې ما ورته وویلو نو زما په شناختي کارت کې یو څه غلط لیکلی شوی وه. د هغې وجې نه زما د ماشومې پیسې نن دا ما ته نه دي میلاو. اوس میسیج راځي چې نو دا کوم ځای کې چې غلطي شوې ده دا یو کلیریکل مسټیک شوی دی، مطلب غلطي راغلې ده، د هغې په وجه نه ماشومانو پیسې نیسي. صحیح. نو سر د دې د حل کېدو لپاره ماشومان څه کوي، هغه څه کولی شي چې هغوی دغه پیسې ترلاسه کړي؟ بالکل دا د ماشومانو صرف مونږ ته دا کوي هغه مونږ ته کمپلینټس راشي چې یاره دې ماشوم ته د هغې مور پلار مطلب ورور څوک راشي مونږ ته کمپلینټ وکړي چې دې ماشومې ته پیسې نه دي میلاو. مونږ د هغې ریکارډ چک کړو چې کوم ځای کې غلطي ده هغه ریکارډ وله مونږ چک کړو واپس هغه پیسې هغې ته میلاو شي. نو دا کومو ماشومانو پیسې چې نه دي میلاو شي دا ټولې به ورته میلاو شي انشاءالله او روانې دي میلاویږي. سر اوس موجوده حکومت خیبر پختونخوا حکومت له اړخه احساس کفالت پروګرام شروع شوی دی، د دې طریقه کار څه دی؟ دا به ماشومان هغې ته خپل فام څنګه جمع کوي او په څومره وخت کې د دې مخې ته اثرات راتلی شي؟ بالکل جی، کوم چې د احساس کفالت پروګرام دی نو لا پراپرلی موږ په دې باندې کار شروع کړی نه دی چې به ماشومانو ته میلاویږي. د دې لپاره ګورنمنټ لګیا دی، هغې وله پالیسي جوړوي، مطلب طریقه کار جوړوي چې یاره موږ د ماشومانو ته دا پیسې په کومه طریقه ورکړو چې موږ ته کم په صفر سکالرشپ کې مشکلات راځي یا موږ ته په ورکوټ کې چې هغه مشکلات موږ ته په دې کې نه راځي. نو فلحال په باجوړ کې لا موږ په احساس کفالت پروګرام باندې چې کوم دی کار په سکولونو کې نه دی شروع شوی، چې کله پالیسي راشي او نو انشاءالله چې په دغه باندې به موږ کوو او وسیله تعلیم چې کوم دی په هغې کې زموږ پروګرام روان دی، په هغې باندې کار. صحیح. یو کالر را سره په لاین باندې د هغوی طرف ته ورځو، د هغوی څه پوښتنې دي هغه ګورو. السلام علیکم. علیکم سلام سر جی څنګه یې ښه؟ الحمدلله خیر دی. روجانه دا راته ووایې څه پوښتنه مو ده د DEO نه؟ جی آواز هم صحیح نه راځي. ستاسو څه پوښتنه ده پروګرام کې د ایجوکیشن افسر نه؟ سر جی موږ دا پوښتنه کوو سر جی ته خو موږ مخکې دا پوښتنه هم د کلې وه او چې کوم دا ټیچران دي چې ډیوټي نه کوي په دې سکولونو کې. کوم ځای کې ستاسو کوم ځای کې سکول دی؟ د سړی منسټ دا کوم سکولونه چې دي کوم دا اخباران ته چې روډ ته لېبرې باندې چې کوم سرکاري سکولونه دي مو چې دې لپاره یو ټیم مقرر شو هغه په هفته کې په میاشت کې په چاپه وایي دا ګوري د دې اجري چې کوي ټیچرانو. صحیح. ورشه په ټول ټیم ولا خرابه چې د ټیچران لږ راټیټ کړي ماشومان دا وخت قیمتي جوړ کړي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه پروګرام کې د کال کولو. شیرین زاده صاحب تاسو وختي په دې باندې خبره هم وکړله چې تاسو انسپیکشن ټیم جوړ کړی دی، خو اوس هم ځینې ځایونو کې داسې شته دی چې هلته استادان اوس هم دغه غفلت کوي او هغه ډیوټي د هغوی پوره خپل سر ته نه رسوي.
بالکل چې د کومه خبره وکړه د سړی منی خبره وکړه سړی منی کې زموږ سره تقریبا یو جی ایم اس شیرامین کورونه یو جی ایم اس شیرامین کورونه د جنکو سکول د الکانو د جی پی اس سره مې جی پی اس سره مې جی پی اس شیرامین کورونه مې دا د چې کومه خبره وکړه په دغه سکولونو کې نو ټیک د چې لکه مطلب التر سټاف کمې شته لکه زموږ سره په میډل سکول کې زه تاسو ته دا وایم چې یو دوه ټیچران دي په پرایمري سکول کې زموږ سره یو ټیچر او هغه د سټاف د کمی د وجې نه اوس موږ د پی ټی سی پړنه هغه ته ټیچرز ورکړي دي او هغه کمی به پوره شي د ډیوټي خبره دی وکړه چې استادان ډیوټي نه کوي نو ډیوټي خو کوي سکولونه فنکشنل دي چې زمونږ کله مطلب اے ډي یوز یا فیمیل الټه دي ایس ډي یوز کړي دي یا ایم ای والا کړي دي نو لکه مطلب زیاتره ټیچرز چې کوم دي دا اویلیبل دي خو ما تاسو ته چې کومه په سٹارټ کې اول د ټایمینګ خبره کړې و چې لکه مطلب اوس ریسنټلی چې زمونږ چون کې دا سپتمبر دی د دې سپتمبر پورې د 37 نه زمونږ سکولونه کولاویږي پرایمري سکولونه د 12-35 پورې او هاي سکولونه میډل سکولونه چې دي دا د 1-35 پورې دي نو په هغه ټایمینګ کې کله دی دغه یا مطلب د ټایم نه مخکې چوټي کړي وي یا د سکول کولاویدو د ټایم نه وروسته راشي سکول ته داسې غفلت کېدی شي خو لکه مطلب داسې نشي کېدی چې ټیچر په ډیوټي ونه کړي انشاءالله چې موږ بالکل مانیټرینګ کوو لکه زموږ روان دي او دا د چې کوم سپیسیفیک ایریا سره مې نه یا د بارنګ پر روډ باندې کوم سکولونه دي نو په دې به موږ نور هم فوکس ورکړو انشاءالله د دې به زموږ وزټونه کړي صحیح ډېره زیاته مننه شریزاده صاحب یو ملګري د ریزلټ حواله سره هم پوښتنه کړې ده خو د هغې سره خبره کړې ده د کتابونو حواله سره وایي ځینې داسې سکولونه دي چې هلته کتابونه نه دي ورکړل شوي هغوی ته نه دي میلاو شوي نو کوم علاقو کې چې کتابونه نه دي میلاو شوي سر تاسو هلته دوباره چیکینګ کړی دی یا څومره علاقې داسې ستاسو په نظر کې شته چې تاسو هلته لا رسېدلي نه یې او رسېږئ به بالکل تاسو د کتابونو خبرو وکړه چون کې زمونږ انرولمنٹ چې کوم دی دا کال په کال سیوا کېږي د باجوړ زمونږ چې کومه ډیټا پروس کال تللی وه نو د هغه ډیټا مطابق مونږ ته کتابونه میلاو شوي دي خو څه کال داسې شوی چې زمونږ په انرولمنٹ پته غلي زه به هغه تاسو ته دا ویم چې څه ماشومان خارج شوي واپس راشي سکولونو ته یا د پرایویټ سکولونو نه راشي د مدرسو نه راشي هغه زمونږ په نورو کلاسونو کې داخل شي یا مطلب د بار ډسټرکټ نه راشي نو هغه زمونږ په انرولمنٹ باندې هغه اثر ورځي بل کله ډیټا هم زمونږ داسې وي چې لکه مطلب دا دی هغې کې څه کمې زیاتې راغلی وي کله موږ سره ټیکس بک بورډ نه کتابونه هم هغه شانتي پوره میلاو نه شي اوس زمونږ تقریبا 90% سکولونه چې کوم دي 90% دا زمونږ د بکس کور شوي دي 10% سکولونه هغې کې لکه مطلب چند سکولونه داسې دي چې هغه پاتې دي چې هغې ته کتابونه نه دي رسېدلي هم رسېدلي دي خو مطلب کم رسېدلي دي در اګزامپل 30 ماشومان دي د څلورم په کلاس کې نو 20 ماشومانو ته کتابونه رسېدلي داسې کمې دي د سکولو د کتابونو نه سکول یو هم پاتې شوی نه دی موږ اوس اډیشنل ډیمانډ کړی دی هغه ورځ زمونږ تقریبا زمونږ چې کوم انچارج دی تللی و ټیکس بک بورډ ته نو سبا بله ورځ انشاءالله هغه ورځي زمونږ هغه ډیمانډ هغې دغه کړی دی او هغه کتابونه به مونږ راوړو کومو سکولونو کې چې کمې دی هغې دې مونږ ته راشي انشاءالله 2-3 ورځې پس مونږ به هغې ته هغه کمې هم پوره کړو صحیح سر دا راته ووایي سبق سره سره سپورټ چې کوم دی هغه هم د صحت دپاره ډېر زیات ضروري دی او په پرایویټ سکولونو کې خو الریډي هغه کېږي دغه شانتي ګورنمنټ سکولونو کې د سپورټس حوالې سره څومره اقدامات تاسو کړي دي او دې ماشومانو ته تاسو څه فراهم کړي تر اوسه پورې بالکل تاسو چې کومه خبره وکړه نو د سپورټس په حوالې سره خو زمونږ په هر های سکول میډل سکول کې زمونږ یو پی ټي ټیچرز وي او مونږ د ماشومانو د سپورټس دغه چې کوم دی زه انکارج کوم مونږ هغې ته دا چانس ورکوو چې تاسو په سپورټس اکټیویټیز کې ځکه چې العقل السلیم و بالجسم السلیم او چې د کوم قوم وي د لوبو میدانونه آبادي هسپتالونه به شړي په دې باندې مونږ د ماشومانو هغه روحاني تربیت سره جسماني تربیت هم کوو او زما په خپله په دې باندې فوکس دی او زمونږ سالانه ټورنمنټ کېږي تېر کال صرف د دغه د وجې نه کرونا په وجه نه و شوی امید دی څه کال به هغه کېږي اوس هم چې کوم د پاکستان د کرکټ بورډ پی سی ډي په لیول باندې په ټول ملک کې کم انډر 16 یو ټرایل روان دی په هغې کې به مطلب مقابلې کېږي د سکولونو په لیول باندې چې هغې کې 40% پرایویټ سکولونه دي 60% سرکاري سکولونه دي موږ نن په هغې کې ټول ډیټیز چې کوم دي موږ د سکولونو هغه راغوښتي وو او د هغې به موږ د باجوړ نه 16 ټیمان جوړو په کرکټ کې او دغه 16 ټیمان چې کوم دي دا به موږ انټر ډسټرکټ لیول په دې کې د ډسټرکټ دننه
دغه مقابله کې بیا چې د دې نه کم سکول مطلب ټیم راوځي هغه په صوبایي لیول په مقابلو کې او بیا د صوبې نه چې وځي هغه په قومي لیول په مقابلو کې شرکت کوي. نو موږ د سپورتس په دغه باندې هم ډیره توجه ورکوو او تاسو خبرو وکړئ چې تاسو له اقدامات څه کړي دي، نو لکه مطلب یا مطلب تاسو ته څه فراهم کړي. نو ټول کې موږ ته 2 کاله کې په موږ ته سپورتس په فند کې یا په دې مات کې څه قسمه پیسې نه دي راغلي. که چاته څه کال یا بل کال موږ ته سپورتس فند کې پیسې راشي ان شاء الله موږ به ماشومان ته هر هغه سپورتس فیسیلیټیز ورکوو چې کوم زموږ سره فند اویلیبل وي. هغه کې به هر گیم کې وي، کرکټ وي، فوټبال، والیبال، باسکټبال، هاکی، بیډمنټن یا اتلیټکس مقابلې وي. هغه لپاره موږ ان شاء الله د ماشومانو لپاره کو او د دې نه علاوه د سکول په لیول باندې زموږ د ماشومانو پیپل فند چې کوم دی په هغه کې د خپل سپورتس فند وي، نو د هغه نه سکولونه چې کوم دی خپل د سپورت لپاره ارینجمنټ او سامان چې کوم دی هغه هم برابر وي. صحیح. ډېر زیات تمنا زموږ سره پروګرام ټایم هم سره رسیږي. په اخر کې به اوریدونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ د تعلیم حوالې سره؟ زه د باجوړ ټولو اوریدونکو ته خصوصي دا یو پیغام ورکوم چې چونکې استادان او والدین دا چې دي دا د ماشوم لپاره دواړه لکه مطلب لاغر ژوند دي چې کله ټیچر د ماشوم باندې فوکس ورکوي او پیرنټس نه ورکوي هم موږ کامیابي نشو حاصلولی. چې پیرنټس ورکوي ټیچر نه ورکوي موږ هم کامیابي نشو ورکولی. ټیچر خو زه ریسپانس یولی ما ټیچر ما د ماشوم د تربیت لپاره تیار کړي، خو زما پیرنټس دا خصوصي خاص دی چې دا په خپلو ماشومانو باندې توجه ورکړي. ماشوم چې کله کور ته لاړ شي هر مور پلار د خپل ماشوم نه دا تاسو کې چې زوی تا نن څو پیریډونه واغستل کوم سبق دی وایو کدی دې کوم دي کړی دا څومره کار دی وکړو او په کور کې کېنه چې کوم کار تا واره کړی دی دا کار وکړه او بیا چې سبا استاد ته چې کوم استاد ماشوم له هوم ورک نه ورکړي یا کوم سکول کې ماشوم ته پیریډ نه دی ملاو شوی دا پیرنټ یا دا والد فلار محترم دا نوٹ کی او دا ما ته ریپورت کی چې په دې سکول کې استاد هوم ورک نه ورکړي یا کار نه کوي. دا والدین زموږ سره د تعلیم په تعمیر او ترقۍ کې د ماشومانو په تربیت کې تعاون وکړي ان شاء الله زموږ تعلیمي نظام به بهتر شي. صحیح. ډېر زیات مننه سر د خپل قیمتي وخت راکولو نه. شکریہ، ډېره مننه. خوشحاله شهباز صاحب. اوریدونکو دا و د ضلع باجوړ د تعلیم مشر ډسټریکټ ایجوکیشن افیسر ډي ای او شیرین زاده صاحب. تاسو د هغوی خبرې اترې واورېدلې. یقینا تعلیم حوالې سره تعلیم د معاشرې د ترقۍ دپاره له ټول نه اهم او بنیادي جز دی. کوم ځای کې چې تعلیم کم وي نو هلته ترقي بالکل نه وي. او یقینا څنګه چې د ژوند تیرول لپاره خوراک ضروری دی، د خوراک نه مخکې ساس ضروری دی، دغه شانتې د معاشرې د ترقۍ لپاره تعلیم ډېر زیات ضروری دی. نو اورونکو تاسو خبرې اترې واورېدلې، مختلف قسمه ایشوز وو هغې باندې موږ ډسکشن وکړو. ستاسو به هم په ذهن کې څه خبرې داسې وي چې هغه موږ ته راورسېږي، که هغه موږ څه شامل کړي څه نه وي هغه موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي. که کومې نه شامل شوي تاسو د میسج په ذریعه باندې اوس هم لیکلی شئ، موږ ته رالیږلی شئ. انشاءالله په نوي پروګرام کې بل پروګرام کې به یو ځل بیا هغوی ته بلنه ورکوو، په هغې باندې به د هغوی سره خبرې اترې کوو. که چېرته ستاسو څه دغه شان مسله وي نو هغه به موږ د خپل پروګرام حصه جوړوو. دا و زموږ د نن ورځې پروګرام د باجوړ غږ. تر څو پورې چې بل پروګرام کې حاضر شوي نه یو هغې پورې ورکړئ خپل کوربه عباس خان اجازت چې چېرته هم یې ښاد آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم، ښاد مو غواړم. د دې خاورې د زور خو نه دلی او نه لندن دی، د دې خاورې د زور خو نه دلی او نه لندن دی. دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی. خبر یې چې په دې وطن کې سر لري سردار دی، خبر